دا د چواریانو د جمعدارۍ الیکشن چې شوی دی زمونږ د میندو واده چې تاسو په سره مړي ژوندي خراب کړه که خراب هم نه کړه په کلو کې یو بل نه پې خفه شوي که نه ته فلاني سره ورمړې مر کړې ووټ دې فلاني له ولې ورکړې ووټ دې فلاني ورکړې ستا د مور مېړه له مې ووټ ورنه کړو ځکه خفه یم دا حال تاسو جوړ کړی دی که نو هسې وایم د ښو ورځو انتظار مه کوئ د کاڼو انتظار کوئ چې هغه کومه ورځ به چې دوه دوه سیره کاڼی به او زمونږ سرونه به پاکستان کې تاسو دا تصور هم کوئ چې ښې ورځې به چېرته راشي د کوم ملک حکمران طبقه چې ټوله ورځ پردو روټو پسې ګرځي ته وګوره ستا د ملک صدر که د چا د لور واده دی پکې که د چا د زوی واده دی پکې که څوک چرته مړي پسې خیراتو کې لاس اوچتولو له دی ورځي که د مړي درېمۍ دی پکې که دلته د چا واده جنیجو صاحب ورته را روان لکه خدای دې وواچو دې وایي ته دومره اوزګارې او دا ملک بالکل کمپلیټ او سیټ شو ایس کار پکې نشته چې ته په روټیانو پسې منډې وایي اوس زمونږ د ملک وزیران تلي دي د پیر پګاړو د لور واده دی تلي دي که نه د پیر پګاړو د لور واده دی دې زونه لک 1.5 لک روپۍ د یو وزیر پتلو لګي د پګاړو وریجو خوړو له دې ځای نه واده له تلي دي نو نن مې چاته وی چې شکر دی چې د دې قهر نه خلاص مونږ خو د چا واده ته ملا نړو نه چا په خښتو ویشتو نه راته چا کنځلې وکړې کار مې څه دی چې دا ودونه د تلو دي په دې پېښور کې وګورئ په ایمان ووایئ چې د سړي زوی داسې واده کوي لکه دا دوی یې چې کوي چې د سړي زوی ورته تورې خاورې هغه وریجې وخورې چې هغه راپاسئ پاس کېنئ کېنئ لږ ځای نه دی اوسګار نو بیا کېنئ بیا یو بړې سره راشي راپاسئ کېنئ کېنئ ځای نه دی ته په خاورو موړ شي چېرته غول خوره ورشه په ډېران د دغه وریجو نه خو غول ښه دي نو چې را روان شي ارګمي به اچوئ او ډکی به م پیدا کړي او په غاښونو کې به وهئ چې د تیکو پوټس کې پکې نښتي دغه له تاسو ټینګېدی شي په دغه ورځ تازه سنت ورته ووهئ او دا خولې ورته داسې ښکری ښکری کړي او خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ سړیتوب زده کوي چېرته انسانیت زده کوي په جنګ به روان یې صاحبه ټوپکې به در سره یي تماچې به در چېرته د شاخی تاخی ځای دغه لاره کې خو زه ناست یم دا ما ته مه ګوري دا د پخې ډمې زامن چې دي ما ته وګوري چې دا دی مونږ په جنګ کې روان یو بینډ باجې سره او د مور وادم دی استاد وګوره که نه قسم کولی شي نو هم سته کولی شي خدای هم وکړه خدای هم کور وران بیړي م غرقه شه چې غرقم شي زه به هم څه وکړم موسی علیه السلام ته به هم ښځه لاس نه خلکو نیولې وه او وله به یې راوسته ویل به چې که دې ښځې نه هم نه منې کوې نو پیغمبري دې منو که نه یې منو هغې ویل دې نه به م اول منې کوم ویل بیا ستا پیغمبري مونږ نه منو زمونږ د دې علاقې یو ملا پکې روان ملا هغه هم ټوپک اچولی خو د خرخانه خراب بچیه ته څه کوې څوک عزیزان او آدم دی دغه عزیزان دی کپره و چې قرآن کریم دنیا ته را نازلېدل شروع شو نو دا به راوړو چا او بیا به دا قرآن کریم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام برائے راست د الله نه دا الفاظ اورېده او بیا به دنیا ته راوړه او کنه دا قرآن کریم چې په بیت العزت کې پروتو آسمان د دنیا کې دې ځنه به راغستل او دا به راوړو عزیزان علماء محققین فرمایي چې قرآن کریم به جبریل راوړو اوس جبریل څوک دی جبریل دی یو فرشته نامه ده که تاسو اوریدلی په تمام ملائکو کې سلور ملائکی چې دي هغه د مقربینو نه دي
اسه خو ملائک ډېر زیات دي عزیزانو دومره ملائک دي په دې دنیا کې چې امام غزالی لیکلی دي چې هر سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته د اسمان نه 90,000 ملائکه راځي هر سحر اور د سحر نه والا تر ماخام پورې د 90,000 ملائکه د روضه نه غیر چاپیر ولاړی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود و سلام وای دا 90,000 ملائکه بیا ماخام لاړی شي نو ماخام بیا نور 90,000 راشي هغه نور 90,000 بیا تر سحر پورې پر روضه مبارکه باندې درود و سلام وای او دې کې د خوند خبر ادا ده چې امام غزالی لیکلی دي چې نن کم 90,000 ملائکه راشي نو تر قیامت پورې د دې ملائکو لمبر بیا ناراضي اوس اندازو کوي سور له 100 کال وش چې د سور له 100 کالو نه د پیغمبر پر روضه باندې په 24 غنټو کې اویا څو شو 140 نو 140,000 ملائکه په 24 غنټو کې روضه اقدس ترازی او تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراضي نو اندازو کوي چې د دې ملائکو چرته شمار بم د چا په تصور کې راشي اوس داغه مفاتيح دي چې قران کریم کې الله فرمایي چې وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو دا الله په نس باندې داسې خزانه دي چې داغه علم سوا د الله نه بل اچاته نشته بل څوک ته خبر نه څومره مخلوق ده په دنیا کې معین تعداد سوا د الله نه بل اچاته معلوم نه ده دا تاسو شمارلې شي چې دنیا کې میږي څومره دي ته دا د دزمه کې په سر طاقتونه راجمع کا او دا ټول طاقتونه متوجه کدي ته چې د دنیا میږي او شماري چې میږي څومره دي یا د دنیا مچان او شماري چې مچان څومره دي دا د دنیا طاقتونه یا د دنیا ماشي او شماري چې ماشي څومره دي د دنیا طاقتونه به عاجز شي لیکن دا علم سوا د الله دا بل اچا معلوم دې کې شک نشتا چې دنیا کې د ترقی انتها وشو ترقی یافته ملکونه دنیا کې ډېر زیات دي لیکن کم سيزونه او کم قوت او طاقت چې د الله د ذات سره تعلق لري هغه ترقی ته د الله پیدا کرده مخلوق چې ده په ژوند کې سچ نور مربونه کاله په دې ځمکې تیر شي نو ورو بنرس ترقی یافته ملکونه ډیر دي پاکستان نه ده پاکستان خو د دنیا په ملکونو کې اډو څه ملک نه ده کله پاکستان ملکم په دنیا کې چرته ملک وې نو د پاکستان حکمران طبقه چې بار ملک تلاړ شي نو د بال ملک وزیر اعظم یا صدر ولا استقبال تلاره ته ناراضي سو کوسډب ورته راوستي ایرپورټ ته ځکه چې دا ورته اړو څه سړی نخکا دا د څه شی ورته ښکاری لکه پلاره چې مونږه غوندي خلق رواني دا ګیرو میرو والا او خزي په مخ ورشینو یو بل ته وی سړی دي نو یو خزا ورته وی چې خوري سړی نه دي شیخان دي نو مونږه د خزو ته هم سړی نخکارو شیخان دی وی ګیره والا دي نو دوی د بار ملکونو ته دغه سخکاری لکه د مونږه چې خزو تخکار تاسو خیال راغی نو عرض مداو چې
د دنیا هیڅ طاقت چې ده دا الله هغه قوت او طاقت نشي معلومولای چې کوم داغه د ذات سره تعلق لري. نو ملائک دومره دي، په دې کې بیا مقرب ملائکی چې دي هغه څلور دي. ځکه چې آدم علیه السلام په جنت کې د کوم شي مالک نه و، ملمه په تور جنت ته تللی، نو دغه وخت کې د مہر کې څه ورکړي بی حوا بھئی نکاح تیار دے مہر. آدم علیہ السلام وی ما سره څه دي؟ الله ورته فرمایل چې ستا په امت کې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نامه به محمد وي. داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او هغه د بیبي حوا په مہر کې ورک. نو آدم علیہ السلام لس کرته دا الفاظ وی چې اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. دا الفاظ وی او دا د بیبي حوا مہر شو. جبرائیل علیہ السلام نکاح تړل. عزیزانو ډیر نکاحونه پاسمان کې هم تړلې شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هم د حضرت بیبي عائشه سره په اسمانونو کې شوی. نو عرض داو چې خیر مونږ هو چې کوم ملک اوسېږو یا کوم خلق سره زمونږ واسطي دي، الله دې امان راکړي، خدای دې امان راکړي. تاسو په ایمان وای چې د بورا په دماغو کې تصور د څه شي راځي او د ګونګټ په دماغو کې تصور د څه شي راځي؟ بورا پیژنئ؟ بورا پیژنئ؟ بورا هغه حیوان دی چې داغه تمام زندگی او بود و باش او سکونت چې دی اپ ګلونو کې دی. نو د بورا ورځم په ګلونو کې وی او د شپې تصور او دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا. ورځم په ګلونو کې او د شپې خوب کې ګلونه ګوري او ګونګټ ټول ورځم د غل وړای جوړي او هغه رغړی را رغړی او د شپې خوب کې غل ګوري. نو غپانه شي مونږ ګونګټان زمون په دماغو کې نه د ورځې چرته د سړی توپ خبره راځي او نه چې د زمون دماغو کې د شپې چرته د سړی توپ خبره راځي. مونږ په خوب کې ګندګي ګورو او د ورځې مونږ ټول تصور د ګندګۍ وي. عزیزانو یو سړی ما نه تپوسو کو چې آدم علیه السلام نکاح چوشو د جبريل په ذریعے باندې په جنت کې پکار داو چې آدم علیہ السلام هغه دانه د غنم یا بل شي نه خورلې نو موږ بم جنت کې پیدا کیدو اړو دا غم بنوي. ما ورته وی چې خبره دادا چې جنت د پاکو خلقو د اوسېدو ځای وي، د پلیتو خلقو د اوسېدو ځای بني. ستا کور خکور دے ویجی زما کور خو بنگلہ دا ما چې بنگلہ دا خو بیا په کې خ قالینون نا صوفا سیټون نا وغیرہ ولار د خدای فضل دشت مال چاغه خ کمره کې ناس دي قالین او صوفا سیټ باندې او ملمانه دی راغلی وی او روټای بندوبست بیا میز باندې روټه ولګي چرګان پولاونا وغیرہ وغیرہ پدې کې ناګانه تعالی پکې لوی او دسماته درشي کم خوابزي ول ټټای تا مال ټټای خزه ده که خراب زه ده وی جهغه د غلو زه ده نو مال دا دومره خمیز پولاونا چرګان قالین صوفا سیټونو باندې ناس ته بپری دی او منډکه به د غلو کوټړای تا دا ستا عقل دی. نو ما ته وی چې مولانا صاحب نو دا ستا عقل دی چې زه بیا ټینګې دی شم که په څومره خله خزه کې ناس دی او دسماته درشي
اوس تاسو دی جمعات کې اوس یو سړی د ناګانه خېټه خراب شونه جمعات کې خو به غول نه کوي اخر بار به منډه کوي چرته ځای به لټي او چې بار لاړ شي صاحب چرته خار کلانه بار ټټای دي لاړم شي بار او در سره یو روپایم نه نو الته چواړی ناستیا به دننه نه پری دی غولتا او دلته بتا سره روپای نه نو نتیجه پیدا ای چې په پرتګ کې به و په پاکستان کې دا بار چواړیان ناستی یو روپای چې ورکه اله دی غولتا دننه پری یعنی دا داسې ملک ته یا او د اسماعت هم په پیسو پکې کې وتخذهم بیخ بنیاد بس هغه دا د اسماعت زم چې د چواړیانو سره پټې کوي د دیم ټیکاداران دي چې کوم خلک ول کوي پیسې بتیالي اسپیټال ته مریض بوزي الته به مړ روان کړي دلته به در پسې سړی را منډه کی چې ټیکټ والا د سټینډ درېدو پیسې را کدا زه مونږ پټیکا غسته بیا د کمیټې دا مردار مخی را په مخه کړي فایل به پترخ کی په دکاندارانو به ګرځي وصولی به کوي د کمیټې ټیکس ورکا نو کمیټه به دا تاسو هم کوي چې د دکاندار بیګاله سخرس کړیم دي سروټایم پیدا کړی دا او کنه ستا ټیکس ورکی دا ستاسو ملک دی نو در مبارک شه مونږ خو په پوزم نه پاکو او زه خو چې د پاکستان نوم وورمن ولټه راشي لکه د یو لوی غلدرې ته سړی ولاړی او باران پکېږي او هغه غل تازه کېږي او په دې کې هوا شروع شي او مزیدار خوشبوئی دې سپېږمو ته درولي داسې شي نو عرض مې داو چې ما هغه سړي ته وایي چې ته ټټای ته ولې ځې ویل ټینګېدی به نشم ما آدم علیه السلام ګناه نه ده کړې چې هغه د جنت نه بار شوی د آدم علیه السلام په ملا کې تر قیامت به چې څومره دنیا پیدا کیږي داغي روحونه پراته وو داغي نطفه پراته وه دا ابو جهل او دا ابو لهب او دا عبدالله ابن ابی ابن سلول غوندې نطفیم د آدم په ملا کې پرتې او ملستا غوندې پلیت نطفم پکې پراته وه نو آدم علیه السلام حکم وشو چې میلمستیا دې وشوه په جنت کې اوس جنت نه بار لاړ شه دا پلیت روحونه ټول وغورځوه نو واپس بیا جنت ته راشه تاسو خیال راغی وہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دام یو رازو چې د آدم علیہ السلام د جنت نه بار شو دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے بانا خود غنم دانا وا لیکن ماجرا و راز داو چې ستا پملا کی چکم پلیت روحونه پراتی دی داو غرزوا نو بیا واپس جنت تراش مونږ جنت کې پیدا کېدو قابلو ہاں جی مونږ د دې قابلو چې په جنت کې پیدا شي مونږ باندې خدا دوزخ هم شرمېږي چې دا څه ګند راغلی دی بیا جنت کې مونږ د پیدا کېدو قابل د دنیا کې مونږ سال جوړ کړی نو عرض داو چې جبريل هغه فرشته ده چې هغه د آدم علیہ السلام نوالا تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیاء په منځ کې رهبر او قاصد یو فرشتہ د میکائیل علیہ السلام د میکائیل ډیوټي دا ده چې هغه د ټولې دنیا د خوراک وزیر دی د ټولې دنیا ټولې دنیا ته راشن
لوی سپلایر چې ده هغه میکائیل علیہ السلام، یو ده اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل هغه ملائکه ده چې د قیامت په ورځ به شپېلۍ وغږوي او دا هغه شپېلۍ په आवाज به زمکه او اسمانونه او نور او سپوږمۍ ټول اکسیډنټ وکي او یو سکند کې به ټوله دنیا د تلی په شان اوار میدان شي په یو شپېلۍ به. سلويخت کاله به بیا دا ټوله دنیا مړه پراته سلويخت کاله. سلويخت کاله پس به بیا بل شپېلۍ وغږوي نو په شپېلۍ کې به आवाज وکي چې زړو شو غوښو او زړو شو اډوکو را پاسي خپلو کې مرکب شي او ټول روان شي شام ته د پاره د حساب. دویم आवाज به سلويخت کاله پس بیا دای. دریم आवाज به چې قیامت کې فیصله وشي او تقسیم وشي، دوزخیان دوزخ تلار شي او جنتیان جنت تلار شي. نو د اسرافیل درېمه ډیوټي به بیا په جنت کې جنتیانو ته سرود غږی او د خوشحاله میلې او اسباب به ورته جوړی. درېم आवाज به بیا دای. سلورمه ملائکه ده اسرائیل علیہ السلام. هغه اسرائیل خو تاسو ټول پیژنئ کني ان شاء الله زر به وګورئ او داغه خود تعارف اړو ضرورت نشته. امو پیجندل هم دیو پسترګو به مو ګورئ. تاسو خیال راغی دا سلور مقرب ملائکی دي. دوی پیدا دي د نور نه، پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور نه او انسان پیدا دی د خالص خاور. قرآن کریم دی جبریل ملائکه د دتل اسمانونو تا صرف تر سدرۃ المنتہا پوری کی. سدرۃ المنتہا د اوم اسمان د پاسا یو سرحد ده. سدرا اصل کې د بیره ونه توای. علماء وايي چې دغه ونه دومره لوی ده او په دغه ونه کې چې څومره پانی دي نو په هر پانه د هر سړي د ژوند فیصله لیکلې ده. عمر لیکلې ده چې تبا دومره عمر ژوند ده او دومره بدای او دومره بدای. کم کال کې چې د سړي عمر پوره شي او مړ کیږي نو په دغه کال دا پاڼه زیړه شي. چې زیړه شي نو د بیمار وی او اوګد بیماری چې ترسو بیماری دا پاڼه زیړواله نور زیاتی او چې په کوم ورځ ساتي وخیږي نو هغه پاڼه د دیونه نه راو غورځي. نو دا سدرۃ المنتہا مقام چې ده دا سرحد ده. سرحد دا معنا چې سدرۃ المنتہا نه پاس چې کومه دنیا اوسېږي نو هغه د پاره دا ځای سرحد ده. دې ځای نه لاندې نشي راتلی بے اجازته او لاندې نه چې کومه دنیا ځي نو هغه د دې ځای نه پورته نشي تلی بے اجازته. د خدای په ټول کائنات کې واحد انسان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغه د سدرۃ المنتہا نه پورته تلو. دا جبريل ملائکه ور سره وا چې سدرۃ المنتہا ته ورسید نو جبريل رستو شو وی چې ولی وی صاحب دې زنا مخکې زنه شم کدی زنه زم مخکې شم نو دا الله انوار او تجلیات به زما وزر اوسوځي. علماء وايي چې د جبريل شپږ سوه وزرې دي
شپږ سوه وزرې. یو وزر چې په دې دنیا خور کی نو یو وزر به د ځمکې نه پورته دنیا ټوله پټه کی. دا صورت اصلی د جبریل دی او په هر صورت په هر وزر چې دی د الله توحید لیکل دی. قل هو الله احد دا په هر وزر لیکل چې الله یو دی، نه د چا پیدا دی او نه د نه څوک پیدا دی. مالک کائنات او مالک حقیقی هغه صرف د خدای ذات دی. د خیر او د شر مالک صرف د خدای ذات دی. انسان چاته خیر نشي رسوله چې د الله رضا نه، او چاته شر نشي رسوله چې د الله رضا نه. پیغمبر فرمایلی دی اللهم لا معطی لما عطیت، اللهم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت. خدای ته چې چاله سور کی هغه ته څوک اغستې نشي، او ته چې چانه والی هغه څوک ورکول نشي. نو مالک د کائنات صرف د خدای ذات دی، بنده نه دی. مونږ چې په کوم ملک اوسېږو نو مونږه مالک بندگان ګرځولي. زما د ګوډو کې درد دی، پلاره چې زم لږ تکلیف سره زما څوک مې وګوري ښځې هغه ورځ یو بوډا وکتم ما ته وایي چې آی های استاد زه خو تا ګورم ګوډ ګوډ روانې هغه پلاني زیارت له نه یې تللی. څوک وایي چې هغه پلانې اوبه دې نه دي څکلي، څوک څه وایي څوک څه وایي. اوس زمون خلق و اعتقاد داسې ګرځېدلی دی چې مونږه د الله نه بروسه اوچته شوې. یو دی علاج، یو دی دم. دم هم په اسلام کې شتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق ماروچی چلو نو پیغمبر الحمدلله دوا لسته او په چوف کړي نو نو دم په اسلام کې شتا. یو د علاج دارو، بیمار شي دارو خورل، دام پیغمبر دارو خورلی دي، علاجم په اسلام کې شتا. د دینه سوا خبر تا ورشه چې دی به زما د خپې ټیک کی که د سړي دا عقیده ای چې زما د باد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیک کوي نو تله مسلمانی او راشي ته کافر. تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں دا ہو جی چې علاج با کای ارچا نچی زمونږ د ملک په خوا ډاکټرانو هندوانو سیکان اوس کم خلقو چې بیماران لندن ته بوتلی دي تپوس ته وکړي چې په لندن کې ستا د بیمار سره به ډاکټرانو څه رویه کوله او کم بیمار چې د پاکستان شریف اسپتال ته یوسي دوی نه تپوس وکړي چې تا سره د ډاکټرانو یا د نرسانو یا د میل نرسو څه رویه ماشوم هم داخل کړو په اسپتال کې ماشوم هغه د جی کیم په اسپتال چې دی الټه او دستونه چې پی خلک یې هلته بوځي زمونږ ماشومو روجا وه 10 ورځې پکې تېرې کړې نو ماشوم ته به ډریپونه خېجول ګلوکوز نو خو د یو نیم کال ماشومو نو هغه چې لاس داسې ووالو نو هغې نرسې سپېړه ورکړه ماشوم ته چې سپېړه یې ورکړه نو ما داسې ټیله والا ورکړه ورته مې ویل چې جاؤ میں تم سے یہ گلوکوز لگوانا نہیں چاہتا چلی جاؤ حالانکہ اغال تا دا مردارولو وا چرانی ولے دیوے او پا جختو پی خطلے وے چی دمرا معشوم سرا
ته سپیړه دی ولې ورکړه 80 کاله وشو چې د اسرائیلو لوی سپورټر چې دی هغه امریکا ده او امریکا په د فلسطینیانو بیړه تباہ کړه مسلمان دغه لا پرېدا عراق او ایران وګوره تاسو خدای دواړه ملکونه تباہ او برباد کا تاسو خپلو کې خطیې سب تندر لګېدلې څه چل شوی دی د کابل مسلمانانو ګوره دا خلقه دی او دا پرچمه دی او دا چې خدای چې څه بلا ده او دا څه بلا ده هغه لګیا دي د روس د طرف نه ستا ملک ته چې کوم مجاهدین او مهاجر راغلي دي د روس د طرف نه د خپل ملک خلق اولی لګیا دي د روس د پاره اولی یک نه اولی وجنی یک نه وجنی او بیا د روس د پاره راځي ستا په ملک په پیسو باندې بمونه ګدي او د قوم او د ملک بچی په کباب کوي والله که یو هندو دی یو سیک نه دی یو انګریز نه دی یو روسي نه دی تمام دغه لا اله الا الله والا ویلی دي او پیسو د پاره راځي او ستا په ملک بمونه ګدي او د قوم بچی تباہ کوي دا څو ستا مسلمان نه دا شی جوړ شوی اوس د پاکستان حکومت ته خدای په خبر ګستر ګړوند کی امین خو په وای کنه چې پټا پوړاند شي چې ورپورې بمونی سي ورپورې چې دغه دی روان کړو پلانی ځکه کې خو د پلانو بچی په تباہ کول ورپورې ونی سي نو بیا په ځان خو نه منډي خو د بازار ته دی برو باسي او د ایران غوندي چل ور سره وکي او یو لنډه غوندي توپ باندې غلاس کوي کنه تاسو خدای تباہ کا پدې به کیس چلیږي پولیس به انټاروګیشن کوي او انټاروګیټ کیږي به معلومات بتی کیږي او پلالوپات معلومات چې کیږي هغه په کې صاحب دغه وشي هېری پھیری وارثان خپلوان پیدا شي هغه له سور کی راور کی غلط سړی په ضمانت راوځي الته سلوخ قسم مړ کړی کباب کړی دی په ضمانت راوځي دا ستاسو ملک دی دا زمونږ وطن دی چې مونږ په فخر کوو مونږ په ناز کوو مونږ ځان ته آزاد قوم وایو مونږ آزادي مونږ آزادي آزاد قوم خو هغه آزاد سواتو چې د والی سوات په وخت کې لاس کې به د سره زر ګرځول چادر ته پورته نشو کته لاس کې آزاد دیرو چې د نواب په وخت کې به د لاس کې سره زر ګرځول چادر ته پورته نشو کته آزاد چترالو چې د میتر چترال په وخت کې لاس کې به د سره زر ګرځول چادر ته پورته نشو کته وای په ایمان دې سپینګیرو ته پته نه ده تاسو چټت کولې او چې د پاکستان ډیپټي کمشنران او ډیویژنران ورغله دا مبارک قدم چې ورغه ورشي د سوات عالم وګورئ او د دیرم وګورئ او د چترالم وګورئ عام دربند وګورئ ورشه دا مبارک قدم چې ورغه اره پلیتی پکې شروع د سوات خانانو ماته وی چې ته د والی سے مالوالی مال لیدلم نو زته خبر نوم خو امن په ملک کې دا سه او امن چې لار به وشو کې دا ټول کله به راونی و زوړند به کو چې ولستا کلی سره جوخ دا واردات شو مجالو چې چا کړت کړي او صاحبہ پرانا ورځ د گورنمنٹ کالج سټوډنټ پرانا ورځ تختولو د شپاړه 17 کالو الک دې ترنه نه پته نه لګي ترنه کوم ځای ته لاړو د بازار نه سړی اوچت کی
ترنه پته نه لګي کوم ځای ته لاړو. اوس چل څه دی؟ په چل تاسو څه پوهېږئ؟ دا پولیټیکل ایجنټان څه دپاره دي؟ اے پی اے څه دپاره دی؟ تحصیلدار څه دپاره دی؟ دا څه دپاره دی؟ ته تا د یو ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ لګوم او ستا په ایجنسۍ کې به غلط واردات وشي، والله چې سر لاندې او خپې پاس دې ځوړند کړم. هلته یې صاحب ستاسو دا کولدینان چې دي دا یې خوشحال ساتلي، دا ستاسو غټې غټې کولې چې په سره یې که نه مالکان نا کولدینان یې خوشحال ساتلي، به دوی له خرچه مرچه ورکي. قربان دې شم صاحب، یاره دا صاحب ډېر ښه سړی راغلی ده. هلته که د چا مور چا تختولی، که د چا ښځه چا تختولی، که د چا لور چا تختولی، که د چا زوی چا تختولی، کولدین چې دی خېټه یې غوړه کړه. اوس کولدین څه کوي چې او ډېر ښه در سره کېږي وروره، والله چې ورځ تېرېږي داړه مې در باندې باغ باغ کېږي. خدای د پاکستانیانو سره خولې چینګې کړي چې بارانونه نه کېږي. بارانونه نه، کاڼو خبرې کوه، د کاڼو چې یو یو کاڼی دوه دوه سیری او زمونږ دا سرونه وي او ټاک شي، ټاک سره داسې واضح سپېږمې دي نیولي او بس د پړسېدلي چنډخ په شان پروت. خبرې د کاڼو کوه، باران غواړې. په تاسو بارانونه کېږي؟ بارانونه نشته. د کاڼو انتظار وکئ، د خدای د عظیم قهر انتظار وکئ چې پاکستان به الله د خدای په کم قهر په لپیټ کې راولي. تختی به کم خوا، منډې به کم خوا وهئ، ښځې به کم خوا راکاږئ، لوڼه به کم خوا راکاږئ. د هغه ورځو انتظار کوئ. ستا ملک له حالات داسې جوړېږي لګیا دی. کافر وګوره په ټوله دنیا کې، روس وګوره ټول مسلمان، که کابلیان دی او که د دې ځای دي خپلو کې تباه کړه. سپورټ یې روس کوي، سپورټ د اسرائیل او امریکا کوي، مسلمان یې ټول تباه کړه. د ایران او د عراق سپورټر څوک دی؟ خپلو کې په جنگ کړي دي، سپورټ یې روس او امریکا کوي چې شابه جنګېږئ سره. مسلمان کې خو خپل عقل نشته.